رب العالمین دوڑان دی شرحی صدری اشو چی پلار ملاڑو پلار نوڑان دی نیک ملاڑو نیک نوڑان دی می غر نکلاڑو یو منگے دی یو نا بلد بلنا بلد بلنا آزپ دی منگو سوکیدار شما یا اللہ زبدا ساتما زبدا منگی ساتم او یا اللہ که زبتا رضا کو ما اعلان اکو سار راشی اے محلے والا فقیران راشی اے محلے والا فقیران راشی عزیزانو چکل فقیران راجم شو ارسڑے رازی یو منگے مات کو لپادک یو فقیر تاور کی بل فقیر تیور کی بل فقیر تیور کی خزے ور باندی خبر شوا لاڑ دو منگی خونن لاڑ سبا د نورو خطر را ورسوت خبر اولی گلو راشی بچے د پلان کی چیز ما خاون دے لیوانے شو ان خدا غا لیوانی پر دی قرضون اخلاصی دا لیوانی برا قسم دے کدا پائی چا پر ذہن کی مو دا ٹھول لیوانی بے خدا لیوانی ندی قسم دے چی دا سوبو چی دا لیوانی دی دا غصڑے لیوانے دی دا خلق پال دی اخیار دی سڑے لگے دے پلوانو دا خز ورطا دوستان پوئی کو چلے کہ استاد دوست تو ورشا استاد دوست تو ورشا دے دوارا ورطا رالو ورطوی دا سکے دا خود بندہ پورن دی دو منگون ازان خلاص کرے دے دا خستا مال لے دا دا چا مالو دا دی دا لارو دنی کم مالو دا خطا ٹول تباو برباد کو سادی بابا ہوئی اڑی رو خیار ہوئی دا ظلمے ورطوی اے زما عمل کرو دا کم نصیحت چی تاسی ماتا کوئی دا نصیحت ماتا زما پلارم کڑیو او زما پلار تخپل پلار کڑیو او داغی پلار تخپل پلار کڑیو لیکن یو سوکیداری کا اولاد مال بلتے اس پارلو اگی امانت را رسولو بے داغی نبات زمانی کا تپاتو شو زمانی کا نپات سوکیداری بھی پلار تپاتو شوا مات سوکیداری راغلا خو زمانی دخدے پزاد قسم ہوئی چیزی سوکیداری تا تیار نہیں مان زی سوکیداری تا تیار نہیں مان زویم چی دیزی مواری نزان خلاص کر باچائی وقت تپتا اولگی دا چی دی خوپی شروع کردی دا باچائی وقت ورطرا آگے مولینی ورطرا وسترا لکہ دا استاپ مال خونے دے یہاں پدے بارے کے قسم پخدے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چی زمان بچڑیر اول نمبر سڑے پدے بارے کے کلمہ بھی در تتیرہ کہ بیدے دی سوچو کنا پر منبر ناستم اوگا پرشتینی دنیا استرگی غڑولی دی جنت کرے قسم در تخرم چما تبیر پلارا من اقبل کار بکی والکا محمودہ تم لگے و زم لگے مدا ہونے کی ابل ورزی و شاہ کتا دم مرگرے و دا طالبی را سر ناستو ما تویل مولی سے با دیچ منگ سرو وی دا خیلی ورز با منگ سر لچکل بدی رازی ویل دا خالی پورز بچراغے ویل قسم در تخرم مولی سے چی بس صرف زان لدہ کرا پیسے پر خودلی دا ثابت کمری دا روٹی دا سار روٹی بمو پخپل پیسو وی اغسطلا وی دا بطول دے طالبان لدہ برابر چی وفات شو جبونو کی 10 کروڑ روپی پرتے 10 کروڑ زمان زمان دوست دلتا موجود دی داغی والد سے اور دا پیسی ورکولی بل بدا سے چا ورکولی نما سوچ کولو مالواز کٹونی او گوری بلا پیسی بپرتی ہے گور والا اگل نا یو 100 روپی دا چا ورکڑی دی اگم پرتی دی اگم دا سے گڑی وڑی پرتی دی موسم سے قبر تودرن من بچی دی رو خیار زدی پری خودم دی فتنو مکاری دنیا تا دی ذلیل دنیا تا دا چانا غاری قسم دی انسان اگر مقام ختمی خدا ما خود محتاجون غصہ کی سرد استاش بدنا مدرسہ دا خدا اتی ہو چلواؤ
ګرانه ده خدای سره مینه ختمیږي هم دې دنیا کې به مستغرق یې داسې دنیا ده مړه واقعات سره حیران شي مخکې مې نیکه څوکیداري کوله بیا مې پلار کوله څوکیداري نشم کولی باچا یې وخت علما ورته راولېږل الله سړي دماغ خراب دي که څنګه چل دی هغې ورته ویلې قسم دی که زما دماغ خراب وي خو الله فرمایي چې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه بل ترجیح ورکوي زه په دې منګو څه کومه زه په دې سونه سرو زرو باندې څه بلا لګوم کله چې وفات شو خوب کې بیبي ولیدلو چې خاوند خو زمانه مخکې لاړو خاوند ته پلار ولاړ دی نور خلق ورته ولاړ دي استقبالي دپاره دی ډېر خوشحاله دی یو ورته وي اوبه والا بل ورته وي اوبه والا ښځه وایي زه خوب کې تپوس کوم ای خاونده خلق خو وایي چې د حشر میدان تږی دی اوبه به نه وي حشر میدان بې پردې دی انسان به بې پردې وي تا له خو یو یو جوړه خلک په غاړه در اچوي تا ته خو اوبه میلو دي پی میلو شوي شراب د جنت میلو شو حال دا دی چې د آخرت د قیامت ورځ میدان ډېر خطرناک دی دا تا نه خلک څوک تاودي وی بیبي وایي ما ته مخ راواړو چې ای بیبي دا هغه خلقو چې چاته ما ترجیح ورکړی و په خپل ځان باندې دا مې اوچت ګڼلي نن هغوی ته ما دنیا کې پرون اوبه ورکړې وې نن یې راته په جنت کې د شرابو کنډولونه نیولي دي هغه چې پرون ورته جامې اغوستې وي نن یې ما ته د جنت جوړې نیولې دي هغه چې پرون ما په شا باندې وړی هغه نن ما ته خپل اس ودرولې عزیزانو قسم په خدای دا دنیا کروندې ځای دی کرل پکار دي دا پټی رانه شاړ پاتې شو ما عارفور کې دا خبره پرون کړې هار کې مې ابل ورځ کړې ابل ورځ مې ګنداو کې کړې دا څو ورځې سکال جلسې چې زما عرضې دي زه دا سوال کوم چې ای د قوم مشرانو ای مالدارانو په خپل ځان رحم وکئ هغه وخت را یاد کئ ستا به زه تحمل اتیا کاله پرون ما عارفور کې بیان کړل مال داسې اتیاو کالو کوم بوډا شته یو بابا ودرېد وی او زیمه مالزه بابا جی رښتیا راته ووایه تا اتیا کاله وړاندې چې کوم عمل کولو هغه اوس زمونږ د عمل سره برابر دی بابا غلی شو ملګوره بابا اتیا کاله وړاندې تا څو رکات تراویح کولې وایي 6 رکاته ما ویل اتیا کاله وړاندې تا 6 کولې زه ته اوس دا 6 په اتو بدلوم را سره نه مانې ویل چې دومره مې کې والله کې در سره ومنم مال پیسې به درکړم وایي پیسې دې به بلا ولګي نو ما ویل څه شی به درکړم قجوري به درکړم دا شی را سره ومنه ویل نه ولې به در سره منم سپین ږیرو مونږ ته تراویح 6 را ورسولې ځوانانو مونږ ورته اتو ته راوستې دا تور 0 ته راوستې مونږ له سپین ږیرو دین په بروزو او په لوښو را ورسولو مونږ نه دین د ماربل او ټیلونو سره رانه لاړو که لانړو په ایمان یې ووایي ای جومات کې به باران به وشو خټې زه چې لومبې دلته رالم زمونږ وړوکی جومات ټوټل تقریبا په هغې کې 14 کسان نه ځای کېدل 14 کسان هغه بوډاګان څه مړي دي او څه ژوندي دي الله دې ژوندي لري هغې بوډاګانو به مال خپل څادر اچول مونږ ته اوس زمونږ شاګردان مونږ نه خپل جانماز تختوي دا بوډاګان ښه دي که دا ځوانان ښه دي که هغه بوډاګان ښه دي د هغې نه مونږ صدقه شه هغې به نسوار بار پیزار کې کېښودل چې زه اوس ملا صاحب په مصله باندې اچومه داسې جب ته لاس کړمه داسې مې کړي ګیره مې دومره نسوار جومات کې اچوم دا بابا به احترام ساتي جواب راکړي خیر دی خدای د رضا دپاره او به ساتي به چې ګناه نو عبدالمتین یې ولې کوي او ګناه نه ده که نه سپین ږیرو به نسوار بار کېښودل پیزار کې سپینګری به دا غ سپینګرو بچي چې به پلار راغې په سر به ټوپۍ کړله یې به شکی خودلو
زمون د دې محلې بعضې مشران وفات شوي الله دې قبرونه باغې چې د جنت وګرځوي یو را سره ناست مال لږ د خپل وخت قصه وکړه نو هغه ویل ما د اوسنو ځوانانو د ودونو قصه وکړه د خپل واده قصه دې وکړه وایي 7 ورځو پورې قسم په خدای کې ما زه به کلیوالا او سپین ږیرو کتلم 7 ورځو پورې مونږ ځان پټ ساتل چې سپین ږیري را پورې ونه ګوري او د خپل مقصدن داسې په خاورو کې لید پلیت کړي ناغي پیداوار ته وګوره زمونږ پیداوار ته به ما ته خلکو ته د مخکینو خلکو صفت قرآن او سنت بیانوه نو خدای دې قرآن که قرآن او سنت ته بیانوم چې هغې خلکو پې عمل کړو موږ نه خبره پاتې ده 6 رکعاته تراویح تاسې را ورسولې موږ یې درته اتوت او د اتو نه 0 ته تراوو بیا موږ نه منئ روجو کې خبره روانه ده ډېر ژر به واوري یو اعلان چې روجه ضروري شی نه دی دا صدقه نه ده چې بس دا خو مخکې پیغمبر نیولي اوس پرېږدی نور ډېره زمانه پې تېره شوه مونږ کو ته خبرې روانې دي زمونږ په غټه سطحه خبرې روانې دي نو اوس خلک څه وایي وایي دین ډېر زیات عام شو دین دا دین وایي دي ها چې سړی بې دینه کي دی له دین وایي نه عزیزانو دینداري په هغوی کې وه سادي بابا وایي خوب کې چې کله هغه ته دا جوړې میلو شي چې بیبي را پاسېدله ساري خلقو ته ویل چې یا خلقه راشئ که د آخرت سوداګانې کوئ او خپل ژوند ځان ته جوړول غواړئ نو زما د خاوند په قدم باندې لاړ شئ ښځو لم زما دا درخواست دی چې خاوندان دې له مه مجبوروئ چې ګناه ته ودانګي نن دا تاسو ګورئ دا میډیا باندې ټوله دنیا یې ګوري سمو د وړاندې یو سره ماشومه چا خښه کړې وه کوم ځای کې ما ته چا ویل په دې خبره کوم په کومه به خبره کوې یوه خبره خو نه ده چې ته ماشومه لور دا به د عربو خبرې وي چې ژوندۍ لوڼه خښولې نن په دې دور کې زما یو مسلمان ورور چې ځان ته مسلمان وي هغه خپله لور په خاورو دننه کوي جلسې نه چې زه راشم هر یوه لور دې ځان ته رانږدې کوم او ښکلوم یې شکر دی خدای چې لورګانې نشته الحمدلله لورګانې دا خو لوی نعمت دی ولې ښه بله اوس سړی را پاڅېدلو تاسو ولیدل بچي حلال کړل دا انسانیت دی دې کې به د ډېرو خلکو بې احتیاطي پرته وي ما ته خو نور علم نشته خو دې کې به ډېره بې احتیاطي پرته وي والله اعلم چې هر څه شوي غیر انساني عمل شوی غیر اسلامي غیر انساني د انسان په تصور کې نه راځي زما د بچي د مرګ نه بعد زمونږ کور کې یو چرګ بیا مړ شو قسم د هغه پسې م خفه وم دا کومه خبره ده دا انسانیت دی په دې وخت کې به موږ باندې په ټیم باران وشي خدای ناخسته چې اوبه را اخلو او د بني اسرائیلو غونډه کې به شینډخان ټوپونه شروع کړي هیله ترې راته جوړه نه شي هغه به چې اوبه را واخیستو پاکې اوبه به وي چې خولې ته بیا راوړي داسې غړپ چنډخه پکې ټوپ ووایي چک سره وینه به شو توی به کړي بیا به بل جام را واخیستو اوبه به وي چې خولې ته بیا راوړي بیا به هغه وینه شو بدن ټول سپږه سپږه شو الله پاک په موږ هغه طوفان راوستی شي هغه بیماري راوستی شي خدای ته وګورئ دې زنانو ته م ویم چې یې زنانو د خپلو خاوندانو فرمانبرداري شو وکړئ دې خاوند سره د ولګي د فقر زندګي تېره که انشاء الله جنت ته به ځي داسې خو نه ده چې تا یو ورځ ناره شي یا یو ورځ تکلیف راشي بیا خاوند دې له مجبور کړي چې خودکشي وکړي او به هر حال الله دې زموږ او ستاسې کامل ایمان نصیب وګرځوي مبارک شپې را روانې دي ټولو ته زما دا درخواست دی چې د هر چا په ګوان کې غریب وي د هغې خیال وساتئ د شب برات روژه مو ونیوله الله دې قبول او منظوره کړي الله دې تاسو ته اجر عظیم در نصیب کړي ښکلی عمل مو کړی بیګا چا تهجد کړي الله دې سره بله شپې کړي سره زمونږ د ټولو دې الله د راروان وخت د هرې شپې تهجد توفیق را نصیب کړي الله دې موږ او تاسې له په میاشت کې د 3 ورځو د نیولو توفیق را نصیب کړي الحمدلله هغه ایام بیان شو ته وي 3 ورځې هغه موږ مرګورو ته ویل څوارلسمه پنځلسمه شپاړسمه هره میاشت کې نیسئ الله دې اجر عظیم ورکړي
او حافظ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلی څوک په میاشت کې 3 روزې نیسي الله به رزق نه تنګي رزق به الله پراخه کړي ان شاء الله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. برو شیخ